یو ورځ زمونږ احمد نبی سلطان او په طرف د یوې شاړې شو روان چې سګوري او سیوا دم کې ګیرنو تی چاپیرا وسو کس یهودیان د حسین چې په حضرت باندې نظر شو او زرا یوکړلو سلام په مهربان دا حسین په زور زور په جړا شونو پاک رسول متری نو کړلو پرسان پاک رسول می ورته غوږ مبارک کی خود او دی حسین ورته شروع کړو دا بیان یا حبیبا پزرواری لتا زار شما دو بچی دی را نپاتی ما شمان ما هغی بچو لپین دی ورکلینو او نار نهور بابا جڑاوی غریبانا کاش چی او ظلمی بچولا شود ورکلینو یا حبیبا زما ډیر دے دارمان بیا چمړه شمارمان خوب منوی اولاد خوب دی چیخ کل کلم قربان ما تر خلاص کچی پی بچو لور کلما اس واپس بدر لراشم دا زمان مجاہدہ اسی ڈیرا ڈیرا جاڑی پاک رسول ورسرهم کمی خفگان پاک حبیب د یهودیانو کړي مینت چې سغواړی در کوم در لقیمت یادا پریک دای چې شود بچو لور کړي او اوس واپس بدر لراشدا سات نو یهودیانو ال حسین بس رنگ راشنو دا یقین زمونږ نشي تر قیامت ویلیا حبیبا چې داستا پزړ خوږیږي او ته د دې پځه بندشا یا حضرت پاک رسول ورته ویل چې ډیر خدنو زما کار دې د مظلوم په غم شرکت مبارک سری پلټ کی ور درون کړو او ویل حسین خپل سر بار کړه پسرات پاک رسول سر د حسین د پار بن کړنو افرین دی شی پداسی صداقت نو پاک رسول ورتا آواز دارنگی ورکلو اسی لاړه شا پورا دکړه حاجت د بچو د پارخ انتظام کنو پس د هغې تینا واخله اجازت پشودو باندې بچی دواړه ماړه کړه او حسین چې ورته پیښ شي سخیفت خبردار چې زړه دې ښکته پورته نشینو ساتندو یا الله شته دې د قدرت د حسین غم د خپلو بچو هیر شو او شوا مشغوله د رسول په محبت سانی ولی دی بچولا اسی راغلنو سر تر پایا تیروی ورته حالت
بچو پای اوس کای چې زه په منډه ورشم او پاک رسول دې زما کړې ضمانت نو دا بچی د رسول حال باندې جړیږي نو صد رحمت دی وی پداسي صداقت دوی وی پای پم حرام دی زمون موري او خواب دا بی واپس درما په شدت زورزاد رسول سر مبارک خلاص کنو چې په مونږه باندې کړه دې غیرت چې په مونږه زناورو مهربان دې معلومیږي ډیر غم خوار دې د امت بچی پاتې شولو سي په منډه راغلنو سری کی خودو پخپو کی د حضرت نو ویل چې یا حبیب مالا مغفراکا او تا تا ورسید زما پسر زخمت اوسه حال د بچو واړه ورته تیر کړو پاک رسول مبارک سر کړلو چت يهوديان چې دغه حال د میدان وینینو بیا هغوی شګو تخلاق په حیرت يهوديان د پاک حضرت صداقت جاړینو چې معلوم شو ورته عشق حقیقت ویل مونږ معافي لتا نه غواړو یا حبیبا او پس لدین بزوستا په اشارت يهوديانو په جړه کې ورته وینو افرین دی شي پداسي صداقت ډیر يهود په معجزه مسلمانان شو اوسیلال لا بچو سلامت چاچلار د محمد د اختیار کړنو قدمنا خلوی ورلا جنت نو مجاهدا سنا خوان د محمد شنو چې دی پیټي د غم سپکوي په قیامت